راځي چې ځو کونډال ډیم ته ثوابه ته ښه راځئ زموږ سره بس. السلام علیکم. رو رسیدو ثوابه سپورتس کمپلیکس ته او دلته به تاسو شارټس وښایو د ثوابه سپورتس کمپلیکس اوس چې کوم یو دی جوړ شوی دی ډېر ښکلی ډېر زبردست دی. پی ټی آی حکومت چې کوم یو دی سپورتس باندې ډېر زیات توجه ورکړې ده او ګراونډونه ور بحال کوي. نو ګورئ درته ښایو انشاءالله دا به سیټ کېږي دا به ښه برابرېږي. په لاره باندې چې روان یې نو تاسو ته به تمباکو چې کوم یو د سرګرد چې جوړېږي تمباکو بوټي دي نو دلته پټي وي ډېر زیات هغې نه تمباکو جوړېږي په 3 میاشتو کې دا راغټېږي او دې نه بیا دا اوړي دا وچۍ دې نه تمباکو جوړېږي. ګرینري به ګورو خو چې کوم روډ حوالې سره خبرې کوم لږ صحیح دی لږ خراب دی نو چې کوم ګاډی زیات ډراپ وي نو هغه نه یې پکار چې راشي بس چې لاندې لګي بیا. بس چې په لاره باندې روانې د خوراک په هم خیال ساتئ. تنور مخې له راغلو مونږ ځان سره روټۍ هم راواخیستلې چکن هم راواخیستلو خپل پخلی هم کولو ولې چې د خپل پخلي خپله مزه یي. زما خوږو او درنو مینوالو رو رسیدو کونډال ډیم ته. وروستو ویو دی زبردست دی دا وګورئ او بیا مخکې ځو سفر به خپل جاري ساتو. کونډال ډیم ډېر زبردست ځای دی ډېر ښکلی ځای دی. تاسو ته ویو به هم ښکاري. چې راغلم ما دلته ویډیوز جوړ کړل ما ملګرو سره شیر کړل. ملګرو ویل چې دا کم ځای دی او یقیني نه راتلو نو ثوابه کې دی ډېر زبردست ډېر ښکلی ځای دی. پېښور نه صرف او صرف 122 کیلومیټر باندې دی. ضرور وزټ وکړئ که د نور ځایونو نه خلک راځي. مخامخ په تاسو ته ښکاري غټ شانتې برج. دغه برج سره چې کوم یو دی خلک راځي دلته کې ودرېږي ډېر زبردست ویو دی ځینې خو دې برج سره چې کوم یو دی اوبه جمع کېږي هغه بیا سپلای کېږي مخکې نو او د دیزي روډ چې درته زه ووایم نو دیزي روډ دلته چې کوم یو دی دا دی کچا او اخواته ښه دی ګزاره کوي خو چې کوم ډیم سره جوخ برج سره چې کوم روډ دی دا دی کچا دی او دې سایډ ته سیفټي هم ورته نشته دی او دلته کې د واشروم انتظام هم نشته دی که میل راځي که فیمیل راځي او د ناستې دپاره هم څه ځای نشته. I request to KP Tourism زه KP Tourism منشن کوم دلته کې چې دلته راشي دلته کار وکړي KP Tourism او دا نور هم پروموټ شي.
خجګران کوتونکو ورسېدو ډیم تر لاندې راکوشو ویم درته نوره مخېله خو نه دا ویو ډېره ضرور ده. لاندې کبان هم پکې دي ډېر زبردست دي ډېر ښکلي کبان دي لاندې وګورئ صحیح ده. کونډل ډیم چې کوم یو دی زبردست ځای دی ښکلی ځای دی خو چې کوم دی دی اوس پې کارونه شروع دي کار به سټارټ دی کار پې ورو کېږي او خلک ډېر لرې ځایونه دلته کې راځي دا رش جوړېږي ورو مازدیګرۍ جوړېږي نو مونږ هم دلته ځي نه ښایي تاسو به هم ګورئ صحیح ده. او بیا به دلته کې لږ شانتې ټایم تېر مونږ تېروو او دې ځای نه بیا ځو چېرته روټۍ ټایم دی روټۍ به بیا خورو. ګرانو کتونکو دا وروسته چې کومه تاسو اوبه وینئ نو دا ډېرې مشهورې اوبه دي په صوابۍ کې دلته خلک راځي. اوس خو روژه هم را روانه ده نو روژه کې رش ډېر زیات وي او خلک په ګڼ تعداد کې دلته کې راځي. بس مونږه ډیم نه واپس یو کا راغلو سټیپا ته دا ډېر زبردست ځای دی ډېر ښکلی ځای دی او دلته کې ودرېدو دلته م روټۍ وخوړله ځان ته پخه کړله هغې نه بعد چې کوم یو دی هندوانه مې ورته کټ کړله او بس هندوانه مو خوړله او بس بیا مونږ را روان شو ماښام شو. نو چې کوم ملګرو چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ.